اوس یې واورئ اوس دا مې ډېر پوډري دی چرسي عیش والا دی وروره د دې خبره ونه منې دا غټ کافر دی روټه خور دی نه کوي او داسې ما په کور بند کړی دی نه به راځي ما ته وایي دا به موږ بدنامو ستا ما په کور بند دی موږ به تا بدنامو اخر خبره دی راغله چې زما دوی مجبوره کړله د برګو په چړو باندې او هغه په خپله راغولې عیش بیسي پوډر بیسي چرس بیسي نشیان بړواګان دي جوړ شوي وروره زه څه وکړم اخر نور تاسو کاکا دا کوم الفاظونه چې دي وایي تا ویلي ما ویلي دي که نه دروغ وایي ټوله وروره ټول لګولی دی ما باندې دې وشرمول ما ټوله دنیا کې وشرمولم کتل بودا مو ولاړ دي مو سره السلام علیکم وعلیکم سلام ورکه څنګه خی خیمه بچه دا کوم دا تاسو د چې خبرې کړې دا ودی بچه ما ته په سیمه په ځان نه پیګم زما سره ملایه کړه زما سره په ځای ده نور شي چې کوم کې دي ټول به سره وسوي کړه دې کې کوم څه یا راغلو ما راو ته پوسو کوي د دې بابا او د دې بیبي د عزت تپوس په زوز د چا نه کومو دا چې دومره وشرملی شو په شرمونو وشرمولی شو د دوی خاندان به دوی پسې خبرې کوي دا تپوس به زه د چا نه کومه زه خپلې لور ته پاتې راوستم او لورې ما ته پاتې راوسته ورور یې خور ته پاتې راوستو خور یې رور ته پاتې راوسته د دې خبر به زه د چا نه تپوس کومه یو مقدسې رشتې وچړلی شوې پوره دنیا کې د دې تپوس به زه د چا نه کومه زما د پښتون ایمیج زما د پښتون یو مقام دا بېعزتي کم خوا لاړه زه به دې تپوسونه د چا نه کوم مړه د دې ګناهګار څوک دی مقدسه رشته چې اسلام د پلارو د مورو او د لورو او داسې د خور او د رور چې کوم مقدسې رشتې دي دا بېعزته شو دا تپوس پسې د چا نه کوم مړه بغیر تحقیقه تاسو زه ویډیوګانې کوئ ګوره یو خو زما میډیا والا هغه ملګري چې دا مایکونه ګرځئ خدای هم دوی جوړوي تو ګوره یو لږ تحقیق کوئ بیا ورځئ د الله بندګانو زما په شان د ویوز بس منډه تړله د یقین وکول اول زه پسې تاسو هر یو وایي چې مخکې لاړ شمه نه به د اسلام رشتو ته ګورو نه پکې خور ته ګورو نه پکې مور ته ګورو نه پکې مقدس یو مبارکې حیثیت والا رشتو ته ګورو خو بس وایو چې مخکې لاړ شو تاسو ته پته ده دا چې اسلامي حکومت دی که نه صحیح 100% نو یار ساته بیا تاسو ټول ګوره په دې بهتان کې تاسو شامل وي تاسو د بهتان نه خبر یې والله دا خو کبیره ګناه ده بغیر تحقیق خبر چلول خبر رسول بل تاسو خبر یې دې په ګناه کې بتاو شریک او دا کم چې دا خاوند دی که نه زه د باره کې اسم نشم ویلی د خپلې ښځې باره کې ته مکمل په میډیا باندې دا ویل چې بهی ما مړه به په دې خوله خو ویې مې درته مړه تاسو ټول اورېدله چې ما لمن رابره کړه لاندې مې وکتل او بس پلانې لمدا وخوځو دا ستاسو خبرې دي مړه دا ته به دې کیمره څنګه راولي تا به دا مایک څنګه نیولی دی او په لومړۍ شپه چې ما ته پته ولګېدې چې بهی دا پلانې ډینګرې دی مړه دا خبرې د کولو تاسو راته ووایه تاسو وایه موږ به په معاشره کې اصلاح راولو دا د اصلاح خبرې دي دا زما واړه لکان ګوري جنکۍ ګوري کالج یونیورسټو والا ګوري هغې به څه وایي والله دا خاوند به هېڅ نشم ویلی نو حکومت ته بس تاسو ته مې خواست دی چې باقاعده دې کاروایي وکړی شي او چې دا اسلامي حکومت دی که نه تاسو ته بیا هر یو کس ته یې بیا کوړۍ خېجولې نو مهرباني وکړئ بغیر تحقیقه بغیر یو سوچ سمج سره داسې خبرې مخکې مه شیر کوئ او داسې چې چېرته هم داسې موضوع راشي که نه په هغې باندې ګټې اږدئ د الله بندګانو دا معاشره اړو صحیح کوي نه دا معاشره تباه و برباد کوي بګړاوی یې مړه د ځان نه پرته دغه ستاسو کړي الله دې مونږ معاف کړي خو بهر کې زما خبرو کې څه غلطي د ستاسو ټول میډیا والا نه څومره زموږ مایکونو والا ملګري دي د هغې نه معافي غواړم خو یاد ساتئ ګورئ تحقیق کوئ د هغې نه مخکې دا ویډیو بیا مخکې مه بوځئ د الله بندګانو یقین وکړه بس دی موږ خو میډیا والا خلک یو په دې وټساپ را دومره خلک دا ویډیوګانې راولېږي مولانا صاحب دا رښتیا دي مولانا صاحب دا خو زما د رور نه زړه تور شو مولانا صاحب د خور نه مې زړه تور شو مولانا صاحب خپل پلار نه مې زړه تور شو دا خو داسې شوي دي معاشره تباه و برباد شو په دې ویډیوګانو باندې زه خو زمونږ مړه چې یو لیمټ دی میډیا دپاره وی که نه چې لاول زما دپاره وی پسې دی نورو دپاره وی هر چا مایک راغستی مخکې ځي مړه والله کو ته پوښته وصله دې مونږ معاف کړي